بسم الله الرحمن الرحیم. دغه لپټاپ دی د څه پاسورډ موږ ریسیټ کوو. د دې پاسورډ لګېدلې دا به موږ څنګه ختموو. وګورئ زه پاسورډ ورکوم او انټر. ما ته وایي چې د پاسورډ از انکریکټ ټرای اګین. تاسو بیا ورته ګورئ. نو ګورئ دغه به څنګه موږ د منځه وړو. دغه سافټویر دی په دې یو اس بي کې ما بوټ کړی دی. هغې لینک به هم زه تاسو ته شیر کړم. د دې سپورټ میو په نوم سافټویر دی او دغه سافټویر په باندې موږ دا لاک وڅ کوو ختموو. راځو په سټارټ کې به تاسو دغه لپټاپ څه کوئ ګل کوئ. دا به تاسو شټ ډاون کوئ یا به ریسټارټ کوئ یور چوایس. انیوی چې کله دغه ریسټارټ کېږي تاسو به دلته F12 بټن پریس کړئ ځکه دا لپټاپ موږ سره ډیل نومیږي. F12 بټن به څه کوئ پریس کوئ. F12 بټن به تر هغه پورې پریس کوئ چې دلته آپشن رالو د ریپیر بوټ آپشن په نوم. نیکسټ ون به تاسو څه وکړئ. دلته به تاسو څه سلیکټ کړئ USB storage device. ایرو کی باندې به انټر به پریس کړئ. ګډ. دلته دوه آپشن راځي چې زه تاسو ته زوم کوم. یو بوټ فرام لایو بوټ ته یو هارډ ډیسک دی. تاسو به دغه اولنی آپشن څه کوئ سلیکټ کړئ. چې کله دغه تاسو سلیکټ کړو نیکسټ موږ سره یو مینو خلاصېږي. موږ سره به اوس یو ګورئ دا هماغه د سپورټ میو په نوم باندې سافټویر دی. دا د هغې انټرفیس دی. موږ سره دغه شان انټرفیس تاسو به دغه اوکې کوئ. دغه آپشن باندې به تاسو کلیک نه کوئ. ستاسو صرف کار چې دی دلته تاسو دې کې ډېر زیات آپشنز دي. په دې زه بیا انشاءالله تاسو ته نیکسټ ویډیو جوړوم. زموږ صرف دغه ویډیو دې پرپز دپاره ده چې یو پاسورډ به څنګه له منځه وړو. تاسو به په دغه آپشن ته راشئ پاسورډ کی فاینډر باندې به کلیک کوئ. اوس دلته په دې آپشن به کلیک کوئ ایډمن پاسورډ ریسیټر په دې به کلیک کوئ. دلته که چېرته تاسو وینډو به سلیکټ کوئ که هغه موږ سره ډبل وینډوګانې که 10 یا موږ سره 8 نو دې نه تاسو سلیکټ کولی شئ. تاسو به دلته راشئ دغه ټارګټ یوزر ورته وښایي چې کوم یوزر نه ته پاسورډ له منځه وړئ. نو دلته ورته تاسو ایډمن یاد کړئ. صحیح شو. ایډمن ورته یاد کړئ. دا به څه کوئ ریسیټ کړئ. اوکې یس نو پاسورډ ریسیټ سکسسفول شو. که بل نه تاسو ختمول غواړئ نو راشئ دلته ورته بل اکاونټ هم تاسو کولی شئ. لکه زه به ورته دغه د پاک په نوم سره یو بل اکاونټ دی هغه هم د منځه د پاسورډ وړم هغه هم سکسسفول شو. اوس راځو موږ که یو اس بي وباسو دا بند کړو نو موږ سره د پاسورډ 100% کور شوی دی. که چېرته تاسو په دې کې نور کار کوئ که تاسو راشئ پی سي ته د دې کس لپټاپ تاسو داخلېدلی هم شئ. د هغه ټوله ډیټا دې ځای نه تاسو ځان ته خپل یو اس بي ته څه کوئ اړولی هم شئ. دغه یو اس بي ده دې ته تاسو څه کوئ خوش کولی هم شئ. خو دلته یو بل څه زده کوئ تاسو چې دې ځای نه ته یو ډیټا څه کولی پروټیکټ کولی هم شي. د هغه ډیټا پروټیکټ کولی شي سیف کولی شي. دغه آپشن په دې کې هم ته یوز کولی شي. نو دغه لنډه شان ویډیو د پاسورډ ریسیټر. اوس به موږ راشو دا به ګل کړو که د نه پاسورډ ختم دی که نه دی. سوري go back and shut down. چې کله تاسو شټ ډاون کو نو اوس به یو اس بي لرې کوئ او واپس به څه کوئ لپټاپ به سټارټ پاور بټن کلیک. اوس تاسو کتلی شئ چې آیا دا پاسورډ د دې نه ختم شوی دی که نه. تاسو کتلی شئ پاسورډ یې څه دی کلیر شوی دی. دا لنډه شان ویډیو چې څنګه کولی شو چې یو لپټاپ نه پاسورډ څه کړو بریک